د خوست ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو په اداره کې د یاد ادارې د لوی ریاست له لوري پر دولتي بستونو د نویو مسؤلینو د ټاکلو لپاره د ازموینې انلاین مرکز پرانیستل شوی چې هممهاله پرې یو شمېر بستونو ته له نوماندو او نهایي شویو کسانو ازموینه دوام لري. د ازموینو دا انلاین مرکز پخوا د شاوخوا 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی و چې د پاتې کارونو تر بشپړېدو وروسته اونۍ وړاندې پرانیستل شو. مسؤلین وایي د انلاین ازموینې دا مرکز چې د څار په تصویري او غږیزو وسایلو په همدې اداره او مرکز کابل کې له کنټرول خونو سره وصل دی، په مرسته یې دندو ته نوي نوماندان کولی شي چې له نقل او جوړکارۍ پرته ازموینه ورکړي او سملاسي د سیستم له لارې خپلې پایلې هم ترلاسه کړي. دوی زیاتوي چې د همدې سیستم له لارې به ټولې ازموینې او ګمارنې شفافې وي او له مخې به یې دندو ته با استعداده او اهل کسان ور وپېژندل شي. دې باندې د هغه اشخاصو امتحانونه اخیستل کېږي په انلاین ډول چې هغه اشخاص په نظام کې د داخلېدلو اراده لري او په هغه اداراتو کې چې هغه مسلکي بستونه لري هغو ته ځانونه کاندید کړي وي او شارټ لیست کړي وي د هغو نه په انلاین سیستم دلته ازموینه اخیستل کېږي. او بله مهمه خبره دا ده چې الحمدلله دا یو ډېره شفافه پروسه ده، یو شفاف ترتیب ده چې په دغه باندې امتحانونه اخیستل کېږي. د دې کنټرول او هدایت دا ټول د مرکزي ادارې په لاس کې دی. مرکز کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو لوی ریاست له هغه جنه پلان کېږي دغه بستونه. د ازموینو لپاره نهایي شوي ګډونوال د یاد مرکز له فعالېدو خوښ دي او وایي چې اوس به یې ازموینې او د هغو پایلې د پخوا په پرتله شفافې وي او هیله پیدا کېږي چې د چا وړتیا او حق به نه ضایع کېږي. پخوا موږ بعضو بستونو ته ثبت نوم به وکړلو نو خلکو مختلفې کیسې کولې چې دا بس انتخاب شوی د نفر او امتحان ته ضرورت نشته چې تاسو مطالعه وکړئ یا د دې لپاره مدګي ونیسئ یا امتحان ته ویر شئ. موږ څه زیاته ویره موجوده وه او په هغه لیول موږ نه امتحان ورکولی شولو نه مو مدګي نیولی شوه نه مو د لپاره مطالعه کولی شولو ځکه چې نفر به انتخاب شوی و یا به مخته نه کور په کړی و. نو انشاءالله د انلاین هغه به زیاته او د هر چا سره همکاري وکړي، هر چا خیلي وو ژوندی وساتي. یقینا دا پروسه چې دو ډېره موږ ته د قبول وړ دو ځکه چې دا کې د واسطې څخه استفاده نه کېږي او بلکې هر څه چې دي په حقایقو ولاړ دي، کوم واسطې پیسو رشوت نه استفاده نه کېږي. موږ یقین لرو چې انشاءالله موږ به خپله څه مو چې حل کړي وي هغې به ښه ریزلټ ترلاسه کوو انشاءالله. د ازموینو ګډونوال زیاتوي چې دندو ته به با استعداده کسان ورمعرفي شي چې د ولسونو ستونزو ته به هم ښه او پر وخت رسیدګي وکړی شي. کله چې کار اهل کار ته وسپارلی شي په دغه وخت په اداري برخه کې به خلک کورینه د ځانډې خنډ سره نه مخامخ کېږي ځکه چې په ادارې کې به اهل کار کسان په دنده ګمارل شوي وي. د ویلو دا چې یاد انلاین مرکز 10 پایې کمپیوټر، د څار وسایل، چټک انټرنیټ او خپلواکه برېښنا هم لري چې په یو وخت کې د 10 تنو د ازمویلو ظرفیت لري.